سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. په تیرو کې مو د ډیویډ جانز ناول 12مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 14مې او وروستۍ برخې ته هرکلی کوم. په تیر برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې سم ووایې زه تیز تلم ځکه وخت کم و. ما ویل چې په خپل ژوند کې یو پرمختللی افغانستان ووینم، داسې وطن چې اوسیدونکي د دې خلکو په څیر ارام ژوند ولري، لوږه ونه پیژني، تعلیم وکړي، د ځان او نورو په حقوقو پوه شي، ښه او بد ورمعلوم وي، په کورونو کې د مورچو د جوړولو پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي، نورې په یوه او بل نوم غلط نه کړي. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. غلی شو، له پیالې سور وکړ، سوړ اسویلی ویست. د ایټالیا خلک له دوهمې نړیوالې جګړې راووتل، ټوله ایټالیا خاورې شوه، خو خلک یې پوه او تعلیم یافته ول. په 10 کلونو کې بیرته ایټالیا کړه، اوس موټرې او تیارې جوړوي. خو زما خلک بې سواده ول، ماغزه به مې ورسره وخوړل، په عادي خبره کې به یې قناعت نه کوه. غلی شو، یو دم یې ترخه وخندل. یو وخت څو سپین ږیري راغلل، دوی په کابل کې روان ریل لیدلی وه، غوسه یې نه کنټرولېده، ویل چې ښار ته د اوسپنې ښامار راوستی، خوراک یې ور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل کې مې کېنول، دوره مې ورکړه، پوه مې کړل چې ریل د مسافرو او تجارتي اجناسو د انتقال لپاره تر ټولو ارزانه او ګټوره لاره ده. ورته ومې ویل چې دا ریل له اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بنیاده مې چلوي، هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل. خو کله چې ریل ودرېد، بیرته یې ما هغه پخوانۍ خبره راواخیسته، تور شیطان او د اوسپنې ښامار یې نه غوښت، راډیو نه منله، ویلې چې په منځ کې واړه واړه شیطانان ناست دي، خلک له دینه باسي. ټلیفون کوپر ورته ښکارېده، ویلې چې له دینه اوښتی، له شیطان سره غږېږي. دې خلکوان په پخه خښت او پوخ دیوال کې هم شیطان لي. پوهېږي چې ولې؟ علت یې بې سوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای. مکتبونه مې جوړ کړل، غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم، په هر څه یې پوه کړم، خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل، د کوپر ځالې بللې. ومې ویل نو فکر نه کوي چې په داسې یوه ساده او بې سواده ټولنه کې ترکیې ته د نجونو لیږل ښه نه و؟ امان الله خان پیاله ور ډکه کړه، سړه ساه یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه، ښځې به په ډېرو عادي ناروغیو مړې کېدلې. فکر مې وکړ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده، تر عربو مخکې وه. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودی، سلامت پوهنتون، استادان، لابراتوارونه، کتابخانې، خو مې غریب افغانستان ته نه شوی راوړلی، چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولېږل، د شرع خلاف کار مې نه ګڼه. ترکیه اسلامي هیواد دی، د نجونو لیلیه، خوراک، څښاک، هر څه بیل ول. ومې ویل د چادري په اړه څه وایې؟ تا په کابل کې چادري منع کړه. امان الله خان سر وخوځاوه. زه دیني عالم نه یم، خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده، مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي هیواد کې هم دا ډول شنې رنګه چادرۍ ونه لیدلې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند، فابریکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون او نورو د جوړېدو په باره کې ورته غږېدم، ګټې به مې بیانولې. د دې شیانو په جوړولو کې به مې د خلکو همکاري غوښته، خو دوی به په هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او په موټر کې هوسا تګ ته یې پام نه و. ویله به یې چې نه، بیا به له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې زموږ ښځې ښکارېږي. د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه، خو په آخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو کوپر او فایشې ته مه باسه. د روغتون فایدې به مې ورته یادې کړې. ویله به یې چې تا عیاشي غواړې، تورسرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي،
خوارزواکه ماشومانو او ښځو ته مې د تقویې دواوې ورولېږلې، خو خلکو اور ور واچوه. ویل چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی. دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولاد نشي پیدا کولی. ما به د وطن د پرمختګ خبرې ورته کولی، خو دوی به خامخا پل، پلچک، دیوال، پوخ، لښتی او نور د ښځو له نوم سره تاړه. او په دې کې خو زموږ ښځې راځي، خلک به یې مخ وویني، بې بندوباره به شي. دوی هر څه ته بدبینول، هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو له لوسوالي او عیاشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې، سترګې یې لندې وې. د ډیوډ جانز یادښتونه همدومره ول. سوزان خپل ټلیفون راواخیست، په انټرنیټ کې د امان الله خان نوم ولیکه. ګڼې انټرنیټي پاڼې راغلې، یوه یې خلاصه کړه. اروپا او ځینو آسیایي هیوادونو ته د غازي امان الله خان سفر پکې راغلی و. په مصر کې د مصر پاچا شاه فواد، صدراعظم او د کابینې غړي مخې ته راوتلي ول. په عکس کې د امان الله خان استقبال ته په زرګونه کسان د ګلانو له ګېډیو سره ولاړ ول. ګڼ لیکل شوي شعارونه ښکارېدل. امان الله خان په اسلامي نړۍ کې خپلواکۍ اخیستونکی اتل یاد کړی و. د مصر مشهورې ورځپاڼې الاهرام لیکلي ول: ای هغو کسانو چې استقلال غواړئ او له ازادۍ سره مینه لرئ، نو له امان الله خان یې زده کړئ. دوهم سفر ایټالیا ته و. په روم کې د ایټالیا پاچا، ملکه، د دربار غړي، صدراعظم، مسؤلین مخې ته ورغلي ول. بیا فرانسې، سویس، آلمان، پولنډ، انګلستان، شوروي او ډېرو نورو هیوادو ته تللی و. هلته یې امتو درکلی شوی و. پاچا د افغانستان د پرمختګ لپاره ګڼ قراردادونه امضا کړي ول. سوزان بله انټرنیټي پاڼه راوسته. په دې پاڼه کې د امان الله خان په اړه د نړۍ د سیاستوالو، پوهانو او لیکوالو خبرې راخیستې وې. په کابل کې د انګلستان د هغه وخت سفیر لیکلي ول: امان الله خان په میړانې، زړورتوب، دوستي او ښه مشرتوب کې جوړه نه درلوده. دا سړی د پرمختګ لیونی و. غوښتل چې خپل هیواد په لنډ وخت کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروي. د هند لومړي وزیر جواهر لال نهرو لیکلي ول: امان الله خان فصیح، روانه او قناعت ورکوونکې ژبه درلوده. په خپل سفر کې ډېر اروپایي هیوادونه قانع کړل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، فابریکې جوړې کړي. دې سړي خپل هیواد نړۍ ته ورپېژاند. د افغانستان حیثیت او اعتبار ډیر کړ. فرانسوي سفیر مورس فوشي لیکلي ول: ځوان پاچا په سیاست کې حیرانونکې پوهه درلوده. ویره یې نه پیژندله. ما په لومړي ځل د جنرالي په دریشي کې ولید. ښکلی ښکارېده، سترګې اغېزناکې وې، مقابل لوری تر تاثیر لاندې راووس. په خبرو کې به یې مسکا ګډه وه. په ډېرو سختو حالاتو کې هم نه غوسه کېده. دې سړي خپل هیواد په لنډ وخت کې نړۍ ته ور وپېژاند. امریکایي لیکوال پولاده د امان الله خان د ملګرو له قوله لیکلي ول: د دارالامان ماڼۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړېده. امان الله خان راغی، د ماڼۍ جوړېدو ته خوشحال و. ویل یې چې د ماڼۍ کارونه باید له نږدې ووینو. خو موږ ورته وویل چې غونډۍ یخ وهلی، ځانونه مو وازمایل، پورته ختل ناممکنه ده، ښویېږو. خو پاچا وخندل، منډه یې واخیسته، په یوه ساه د غونډۍ سر ته وخوت. له هماغه ځایه په خندا راغږ کړل: ډېره ډوډۍ مه خورئ، زما غوندې ورزش وکړئ. په افغانستان کې اور د کتاب لیکوال میرمن ریاټال سټیوارټ لیکلي ول: د افغانستان پوخاني امیران مغرور او متکبره کسان ول. په سخته به یې چاته اجازه ورکوله چې ورسره وویني. خو امان الله خان بې کبره انسان و. له ګارډ او محافظ پرته به په ښار او کوڅو کې ګرځېده. له غریبو خلکو سره به یې ناستی درلوده. د هغوی مشکلات به یې لیکل. دی رښتونی او صادق انسان و. کله چې له کابله ووت، نو په غزني او کندهار کې په زرګونو خلک ورباندې راټول شول. ټول د پاچا امر ته ماتلول. ویل یې چې د سقاو پر زوی حمله وروړو. خو امان الله خان منع کړل. ویل چې زما پاچاهي د افغانانو په خپلمنځي جګړې نه ارزي. یو بل لیکوال لیکلي ول: په ایټالیا کې د پاچا ژوند سخت و. په ناز او نعمت کې رالوی شوي دې سړي نجاري کوله. د هېڅ وخت د ایټالۍ د حکومت مرستې ونه منلې.
ویل به یې چې لاس او پښې لرم خیرات ته ولې کښېنم. یو وخت یې لاس ډېر تنګ شو. د افغانستان پاچا نادرخان ته یې لیک ور ولېږه. له هغه یې غوښتي ول چې په کابل کې زما یوه ټوټه ځمکه خرڅه او پیسې راولېږه. خو نادرخان دا کار ونه کړ. امان الله خان بیا د مرګ تر ساته له هیچا هیڅ ونه غوښتل. افغان ډیپلوماټ ډاکټر شاهي بای مستمندي لیکلي ول. په ایټالیا کې د امان الله خان کور ته ورغلم. پاچا غریبانه ژوند درلود. ملکې سوریا د پاچا د کټ روجایي لرې کړه. یو بالښت یې راویست. راته ویې ویل چې دا بالښت د افغانستان له خاورې ډک دی. پاچا دا خاوره هغه وخت ورسره راوړې چې له افغانستانه راووت. پاچا پر همدې خاوره سر لګوي. وایي چې بوی یې ښه راباندې لګېږي. کله چې ناروغه شي نو همدې خاورې ته پزه ورنږدې کړي، خپل سږي وپړسوي. وایي چې درملو ته ضرورت نشته. پاچا وصیت کړی چې که مړ شوم او وطن ته مې د تابوت د وړلو امکانات نه ول نو په قبر کې به همدا خاوره را سره ږدی. یو بل اروپایي لیکوال لیکلي ول دې خلکو یعنی افغانانو کبر وکړ، د عزت ترقي او پرمختګ چانس یې په لغته وواهه. دوی یو داسې پوه مدبر زړهسوان زړور او پر وطن مین پاچا پسې واخیست چې په افغانستان کې به بیا تکرار نشي. سوزان د 2014 افغانستان عکسونه راوستل. خوار او په نس وږي خړ پړ خلک، سوالګر، له خټو جوړ کورونه، وژنې، چاودنې، بمبارد، پرې کړي اندامونه او ډېر نور څه سترګو ته ودرېدل. د سوزان سترګې ډکې شوې، ګامونه یې واخیستل. د ډیوډ جانز کتابچه د جهیل اوبو ته واچوله. د خیمې خواته ورغله. د پلار خوشاله غږ یې واورېد. څنګه ډاډه یم، پر غور نیکه به د افتخار کړی وي. سوزان ور وکتل. پلار یې په حیرانۍ وویل ته ژاړې؟ نجلۍ خیمې ته ننوته. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د ډیوډ جانز ناول 14مه برخه مو همدومره وه. د همدې برخې په اورېدو سره زموږ دا ناول هم پای ته رسیږي. ستاسې له ملتیا ډېره زیاته مننه چې له پایله تر پایه مو زما بدرګه وکړه. تر بیا یو بل ناوله چې ستاسې درانه چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم. ښاد او یاد اوسئ. د خدای په امان. سلامونه او